محترم د رمضان المبارک په میاشت کې د ورځې په سترګه کې رانجه لګول څنګه دي او شریعت د دې په حق له څه فرمایي دغه شان مسواک استعمالول څنګه دي او شریعت د دې په حق له څه فرمایي محترم په روزه کې د ورځې رانجه کول بغیر د کراهت نه جایز دي په دې سره د روزه ماتېږي او نو سره روزه مکروه کېږي تر دې پورې که د یو انسان په حلق کې د دې هغه خوند محسوس شي بیا هم روزه نه ماتېږي او نو سره مکروه کېږي او دا د اکثر علماو مسلک دی محترم حضرت انس بن مالک رضی الله حضرت حسن بصری رحمه الله او حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله دوی په روزې لپاره پسترو کې راځه کولو کې هیڅ باک نه ګڼلو یعنی دوی په فرمایل چې د روزدار د لپاره راځه لګول په دې کې هیڅ حرج نشته دی دغه شان پروژه کې مسواک استعمالول هم جایز دي د بخاری شریف حدیث د حضرت عامر بن ربيعه رضی الله عنه فرمایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزې په حالت کې دومره ډیر په مسواک استعمالول باندې لیدلې دي چې هغه یې زمشم شمارلې علامه طیبی رحمه الله لیکلي دي چې روزدار ته په ټول ورځ کې هر وخت مسواک استعمالول جایز دي بلکې د اکثر علما په نسبت باندې سنت دي او دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام مالک رحمه الله دی ځکه مسواک سره پاکي حاصلېږي لہذا د روزدار لپاره مسواک استعمالول جایز دي تر دې پورې چې د روزدار لپاره تازه مسواک هم استعمالول جایز دي او دا سنت ګرځولې دي محترم